تیره جمعه مې ویلو چې د نبی علیه السلام لومبی واده د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره شوی دی او دغه وخت د نبی علیه السلام مبارک عمر 25 کاله او د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په خواهش باندې دا نکاح شوی و واده شوی و او د الله په دې کې ډېر حکمتونه دي ډېر رازونه دي په دې کې اب انشاءالله چې ته موقع پیښه شي نو زه به یو بیان تاسو ته په دې وکړم چې د نبي علیه السلام دا زیات ودونه ولې شوي دي او لومبی واده د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره ولې شوی دی دا ځان له موضوع دی انشاءالله مقرره شي بیا به درته ووایم دا مې درته ویلي چې ټول د نبي علیه السلام اولاد د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه دی سوا د یو بچی نه چې د هغه نوم ابراهیم و دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د ماریې قبطیې رضی الله تعالی عنها نه مهر کیف عمر د نبی علیه السلام مبارک چې کله 40 کالو ته تقریبا نږدې شو نو پروردگار ورته نبوت ورکه لوی منصب د پیغمبره بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم خشت خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل دا پیغمبری دا د الله د طرف نه یو نعمت دی دا کسبي شی نه دی او په کسب نه ملاویږي قرآن شریف کې الله فرمایي الله یعلم حیث یجعل رسالته د مکې خلق و ابو جهل هغه به ویره مشر د مکې زیمه او دا پیغمبري دی یتیم ته میلاو شوه او دی غریب ته میلاو شوه او دی کشر ته میلاو شوه مونږ کې دی کشر دی عتبه به وی سردار د مکې زیم شیبه به وی سردار د مکې زیم مالونه مونږ سره دي دولتونه مونږ سره دي او هغه زمانه کې چې کوم د تجارت اسباب وا ټول منډۍ او دا تجارتونه هر څه مونږ سره دي د قوم او د کلي مشري مونږ سره د پیغمبري د ته میلاو شوه الله فرمایي الله اعلم حیث یجعل رسالته الله وی کم ځای کې چې د پیغمبري دم نو دا ځای ماته معلوم چې دا مناسب د پیغمبرۍ دی او که نه دی لکه یو ځمکه ده او یو زمیندار پکې فصل کوي نو دا زمیندار هر ځای غنم نه لولي بعضې ځمکه داسې چې هغې کې غنم ونوستل نو دا غنم وخوري تخم ختم کي ویې خوري بعضې ځمکه داسې چې هغه به غنم زرغون کي خو بیا هم قابله د دې نه چې د غنمو له ترقي ورکړي طاقت په دې ځمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شاړه ځمکه او چې کومه ځمکه د دې قابلې چې دا غنم زرغونی او دا بوټي غټی او دا بار کوي او دانه مضبوطه خیجی نو زمیندار بیا دا تخم په هغه ځمکه کې کري یو زمیندار په دې پوه دی چې دا ځمکه قابل د کاشت او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا ده او دا نه ده او دا د فصل د کرلو ځمکه ده او دا نه ده نو رب العالمین به په دې نه پوهېږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نشي وړی او د نبوت دا لوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبرۍ چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی نو الله وی الله اعلم حیث یجعل رسالته وی چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ماته معلومې هر چاله د پیغمبري خو نه ورکوم دا خدا داد د الله د طرف نه یو نعمت دی او هغه ځای کې د پیغمبرۍ دا بوټي نه هلی چې کم ځای ورته معلومي رب العالمین ته چې دی دا بار وړی شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله نبوت ورکاو نو نبوت یو خداداد شی دی د الله د طرف نه دی او دا خوب هم د الله د طرف نه که یو سړی وایي چې زه د خوب خشته ووینم دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی دی چې وده شي نو د الله د طرف نه د دې زړه ته القا کیږي او دی خشته خوبونه یې
او یا شیطان دې زړه ته ناست نو هغه ورته څه وسوسې اچوي. خو دا خوب که شیطاني دی او که رحماني دی، دا خوب درې قسمونه دي، یو ته رحماني وي، بل ته شیطاني او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي، دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي، خو د الله د خپل وس پکې نشته. یو سړی په خپل وس خوب لیدی شي؟ نه، چې زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د ده وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی، دی هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبی علیه السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل. بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیه السلام. بی بی عایشه صدیقه فرمایي اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي ښکلي لیدل. او بیا فرمایي دا خوب به څنګه و؟ دا به داسې و چې کم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح. بخاری شریف کې حدیث دی. نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دوه څیزونو کې ورکوي، لکه څنګه چې سبا روښانه او واضحه، دقه رنګې د خوب تعبیر به نبی علیه السلام ته واضح او روښانه، د خوب په تعبیر به پوهېده. او یا مثل فلق الصبح زموږ علما لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختمه چې د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولوالی پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخي پیدا شي، زړه خوشحاله شي. دقه رنګې دې خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشحاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شوه. دا د پیغمبرۍ نه مخکې خدای پاک ښیي، لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدلی او قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کړه چې البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یو ستوري مې ولیدل او نور او سپومې مې ولیدل چې ما ته تعبیر او ما ته سر ټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر و هغه پوه شو چې دا 11 ستورو نه ستا 11 رونه مراد دي او د نور او سپومې نه زه مراد یم او مور دې مراد ده. نو که دا رونه دې خبر شي چې موږ به د یوسف تابع کیږو، دته به سر ټیټه کیږو، نو دا درته سازش جوړ نه کړي. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان ګوره ډېر لوی دشمن دی، دارونه به درته ولمسئ او سکیم سازش درته جوړ نه کړي. نو چې کله بیا یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر ته لاړ د یوسف علیه السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سر ټیټه شو. نو فوراً ورته یوسف علیه السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدی و دی هغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به خدای پاک خشته خشته ښکلي ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، چې ابراهیم علیه السلام له مخکې ما هدایت ورکړی، لاره کوټیو من قبل، د ماشوموالي نه پکې د هدایت آثار پراتو، او کنا به عالمین، مونږ ته پته وه چې د کې صلاحیت د نبوت او د پیغمبرۍ شته. بهر کې زمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبی علیه السلام لیدل. نو بی بی عایشه فرمایي ثم حبب الیه الخلاء، ځان لوالی ورته محبوب شو، لکه دا پرېوته چې د خلکو نه ځان لشم. ولې؟ ځکه قوم یې د کفر و شرک په عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګوي او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانې ورکوي او د بوتانو په نوم باندې دا منختې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو ځل یو صحابي تپوس کوي. حضرت انس فرمایي دی خادم و د نبی علیه السلام، وی ما یو ځل د حضور پاک نه تپوس کړی چې د الله رسوله تا چته د نبوت نه مخکې چته بت طرف ته رجحان او میلان پیدا شوی دی؟ وی نه، وی زما د ماشوموالي نه د بوتانو نه نفرت و او چرته د بت نذرانه صدقه دې خوړلې ده؟ وی نه، وی یو مجلس کې زه ناست او په مکه مکرمه کې یو بل کس و د هغه نوم زید ابن عمرو ابن نفیل. دا زید ابن عمرو ابن نفیل دا حضرت عمر فاروق د تره زوی او مشهور صحابي دی حضرت سعید ابن زید چې عشره و مبشره کې د هغه پلار. دیم د بوتانو د عبادت نه توبه طایب شوی.
یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته وه، ډوډۍ پرته وه، او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې الاله شوې وه. دغې غوندې اوبه مالې وباسئ. د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبحه شوې وه. نو چې څنګه کېښودې شوه، نو نبي علیه السلام دعوت دی، نو خوره. وی مې چې زه خو نه خورم، دا د بوت په نوم الاله شوې ده. وی هغه زید ابن عمرو ابن نفیل هم وایي چې زه د بوت په نوم غوښه نه خورم، د بوت په نوم چې کم څاروي ذبحه شوې دي دا نه خورم. نو زید پکې مشر و، نبي علیه السلام وایي زه په عمر کې کشر و. نو هغه زید وی ډېر خشته دلیل وی اوس په پله کې هغه خبره پرته. هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکه وی دا څاروي الله پیدا کړی، دله په دې وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی دی، او د چې کومه ګیا خوړلې ده دا مولا الله پیدا کړې ده. نو دا د بوتانو په نوم ولې الاله وی؟ پکار چې د خدای په نوم دا الاله کې. نو حضور پاک وی په خپله زندګۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه دی خوړلی، د هغې نه الله ساتلی. او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبي علیه السلام غلام دی، وی یو ځل طواف کو د بیت الله، د بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان پراتو. نو وی زمونږ به دا عادت و چې مونږ به هغه بوتانو له ګوتې وړلې، لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسي. دا یو احترام دی. دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو. نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ. نو ما یو بوت اصاف د هغه نوم و، وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ. نو نبي علیه السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ور ونه وړئ. نو چې دوباره بیا پرې رالم، نو ما دوباره قصدن ګوتې ور وړئ چې نبي علیه السلام به څه وایي. نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو وی زه په سختۍ منع کړم، تا ته معنا وي چې دې له ګوتې مه وړه. دا څه څیزونه دي؟ د کاڼي نه په خپله تراشی او جوړوی او بیا تعظیم او احترام کوي. دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي، چې څوک شرک کوي د ده نه قمقل شی بل نشته دی. لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی، هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورتې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل، دا ډېر لوی قمقلتوب. شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده، او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی. نو نبی علیه السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل. نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو، نو نبی علیه السلام ته حبب الیه الخلا، ځان لش دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم. نو حدیث کې راځي په بخاري شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لا. بخاري شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیه السلام مذکور دی. غار حرا ته به لا. غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې، هغې ته جبل نور وایي. دا هغه غر په سر کې یو غار دی. فکان یخلو بغار حرا، هلته به ځان له به کېناسته. نو څه به یې کول؟ فیتحنس فیه، هغې کې به د الله عبادت کو. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو؟ یو سوال. دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیه السلام کم عبادت کو؟ څه کول؟ نبوت خو لا میلاو شوی نه دی. د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلی دي چې کوم اسان دی هغه درته وایم. وی غار حرا یو خو ځان لري او عبادت خوان اله کوي چې سړی د مخلوق نه یو پوټی لږ ځان لري او رب العالمین ته متوجه شي، نو هله عبادت خوان کوي. د دې وجې نه د شپې د عبادت فضیلت ډېر راغلی دی. تهجد ولې؟ ځکه دی د مخلوق نه ځان لري، خلق دی، ریا پکې نه، شر شور پکې نه، نو سړی الله ته پوره متوجه وي. د خلکو مخکې چې عبادت کوي، څوک به ټوخي کوي، څوک به شر کوي، څوک به چغې وایي، نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي. چې سړی ځان له عبادت کې توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار وي. نو یو خو غار حرا ځان لري، نو ته به وایې چې ځان له ځای نه خو نور هم ډېر و که نه، دی ولې غوره کړه. نو بعضې علما وایي د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی، نو ځکه یې دا ځای خوښ و. یو جواب دا هم دی، ټیک ده. بعضې علما وایي دا داسې ځان له ځای چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ و،
واقعي غار حرا په هغه غر کې اوچت دی تقریبا څه کیلومیټر یا د هغې نه کم او زیات مزل دی ورته د غر د ویښ نه چې بره خیجې نو څوک رسېدل رسایي ورته ګرانه ده نو سړی پکې ځان له مطمئن عبادت کوي لیکن رونو مزیدار خشته جواب یې دا دی که تاسو لاړئ خدای بوزه او غار حرا ته ورسېدی او د هغې محل وقوع ته مو کتل نو پخپله به محسوس کړئ چې دا ځای ډېر مزیدار ولې ځکه هغه ځای داسې دی لکه ته به دا جوړ د عبادت دپاره دی ځان له یو خشته مزیدار راکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدي شي نه پکې سړی سملاستېدی شي ډډه به پکې وی او مخې بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی بالکل مخامخ سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې نو مخامخ بیت الله اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیر چاپېره ته برنډې دي خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه ځای نه ښکاري نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وي نو عین بیت الله په نظر راته نو داسې ځای دی چې ځان لم دی د خلکو د رسۍ نه هم بچ دی اوچتم دی محفوظ هم دی او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت دپاره مستقل جوړ دی او مخامخ د بیت الله شریف ښکاري نو دا ځای نبی علیه السلام دې دپاره منتخب کو چې دلته به عبادت هم کوم د باران نه محفوظ د نور نه محفوظ او سړی پکې سملاستېدي هم نشي چې ناست دی چې پوره د الله عبادت پکې وکړي او مخامخ بیت الله ښکاري او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه ده بالکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ نو دې کې به عبادت کو بیا عبادت یې څه کړی دی فیتحنس فیه عبادت پې کو عبادت یې څه کو څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین سبا د آثار پاتیو نو الګیا دی په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغې آثارو مطابق عبادت کوي بعضې علما دا وایي څوک وایي نه د نبی علیه السلام مبارک عبادت سو الهامي عبادتو رونو دا خبره ذهن کې واچوئ چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی خامخا دی ولایت خو شته نبوت نشته ولایت شته ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه ګوره خوبونه به یې لیدل تر دې حده پورې بیبي عایشه صدیقه فرمایي یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه ته فرمایي وی عایشه وی هغه انی لاعرف الحجر انی لاعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوة وی هغه کانې چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچو وی هغه ما ته معلوم دی انی لاعرفه الان وی اوس هم ما ته معلوم دی هغه کاڼی او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې راتېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله اواز به یې راته په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې الله رسول په دا دې سلام نو ګوره دې آثارو ته ګوره د نبوت نه مخکې کاڼي پې سلام اچوي په نبي علیه السلام کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام مزیدار مزیدار نو چې دا څیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه یې نو د عبادت الهام به مو ته په زړه کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوه دا طریقه عبادت کوه په دې طریقه عبادت کوه نو په هغه طریقه نبی علیه السلام په هغې کې عبادت کو او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی فیتحنفو فیه او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام دینو یو حدیث پاک راځي الانبیاء كلهم اخوة بني العلات وی انبیاء ټول علاتیرونه دي ابوهم واحد و امهاتهم شتا وی پلار یو دی او میندې جدا علاتیرونه هغې ته وایي چې پلار یو او میندې جدی دی ته علاتیرونه وایي په عربی کې نو ابوهم واحد د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی امهاتهم شتا میندې جدا مقصد څه شروع مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یوه ده اصول یو دي اصول آدم علیه السلام نه د نبي علیه السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده فرق پکې نشته اصول د عبادت یو دي مونځ هغې ټولو پیغمبرانو منځونه کړی دي اصل دا شو ټولو پیغمبرانو زکات ورکړی دی عبادت بدني مالی دا اصول دي او فروعات چې دي فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي لکه د مونځ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وه او زمونږ د مونځ طریقه جدا اوقات د نورو پیغمبرانو جدا
او زمونږ جدا دي. نو یتحنفو د بل روایت کې دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین نومو، لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی، رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیه السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو القام کوله، او بعض آثار د ابراهیم علیه السلام د دین پاتیو د هغې مطابق هم لګیاو، او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په زړه کې القا کوله ولایت ښودې، د هغې مطابق نبی علیه السلام عبادت کو. خفه یتزود ځان سره به یې توخه وړله، توخه به یې وړله. چې توخه وړي دا ولې وړي توخه خوري بس توخه ځان سره وړي. دې نه وروڼو یو بله مسله معلومه شو. بعضې خلک د رهبانیت والا عبادت کوي لکه عیسایان او د هغوی پادریان او د هغوی هغه خاص خلک، نو هغوی ډوډۍ نه خوري، ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام، قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبی علیه السلام ځان لده. بعضې خلک د دې نه یو خبره معلوموي، هلکه اوس هم یو سړی به لاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به 40 ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه، اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېنې، یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېنې. شاړې ځمکې ته غرونو ته ځنګل ته به نه ځې. ولې؟ نبی علیه السلام تللی دی، وایي ته ما منې کې. نبی علیه السلام چې کوم وخت کې تللی دی او دغه چلې نبی علیه السلام ایستلې، هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیه السلام، او نه د جمع د منځ حکم راغلی و. اوس په تا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنابر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی، او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 25 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی، نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلي عبادت کېلته، سنت مؤکد دې پرېښوده، بنابر یو قول واجب عبادت دې پرېښود، د جمع د منځ دوی ثواب د نه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغې شریعتونو کې جایز و، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغوی به ودونه نه کول، او زمونږ په شریعت کې نبی علیه السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکړئ. او من رغب عن سنتي فلیس مني، النکاح من سنتي، زما د طریقو یو طریقه ده. چا چې له دې نه رغبت وکړو او رهبانیت طرف ته میلان وکړو، وایي دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیه السلام توخه وړله، دې نه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره یې توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تېره شو را به نغې، بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبی علیه السلام سره به اوس توخه خلاصوي، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به یې سو ستوان به ستوان عموما، اوبه به یې بتکي کې به یې ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت و، الله ول انتخاب کړی او څومره تکلیف یې برداشت کړی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختلی، ګران کار دی. په زرو دمو به خیږي، په سلو نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی. نو ما وی خدایه موږ نشو ختلی، ځوانان یو تکړه یو، او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو او ستوان او خوراک به م ورسره، او د دې ویښ نه هغې سره پورې نبي علیه السلام پسې وړلي دي. داسې بیبي والا خدای پاک ورکړی وه. نو توخه به ورسره پرته وه، په هغې به خپل ګذر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد، نو رب العالمین نبوت والا ورکړه. په 2م تاریخ نبوت میلاو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي. څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول په 8م تاریخ میلاو شوی دی، ځکه پیدایش د نبی علیه السلام د ربیع الاول په 8م تاریخ. ما درته ویلي چې اختلاف شته، څوک 9م یادوي، څوک 8م، او 12 ربیع الاول اسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی، ځکه د نبی علیه السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو، او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت میلاو شو، نو 40 دن پوره شو. او بعضې حضرات وینه په رمضان 19م تاریخ نبوت میلاو شوی دی، نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیه السلام دا واقع په خپله ذکر کوي. دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده. وی زه ناستم په دې غار حرا کې، او دې کې یو څو کسان راغلل. زه را پاسولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه، هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلم
چې 4 ځله د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه ورته څیرېله شوې ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمې کراو، دویم د نبی علیه السلام عمر 10 کاله، او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او 4م چې کله نبی علیه السلام د معراج په سفر تل. دا 4 کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیه السلام یې په خپله ذکر کوي، بیهقي په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیه السلام زبانی ده. وی 2 کسان رالل، وروسته بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکائیلو، وسره نور فرشتیم دي. نو یې زه پاسولم، نو یې زما دا سینې دې ځای کې وشلوله بو باندې. وی سامان یې ټول د جنت نه راوړی دی او بې د زمزم استعمال کړي دي. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی، دا د عقل نه بار دی، او دا لو د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي. لکه د کاڼي خبرې کول، څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي؟ کاڼي خبرې د نبی علیه السلام سره دې ته معجزات وایي. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي. او د عقل او د عادت نه خلاف اکسیډنټ وشي، یو سړی پکې بچ شي، چې ته تپوس له ورشي نو څه وایي؟ وایي بس په معجزه ناتور سے بچ گئے. هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزانه طور پر بچ گیا؟ دا غلط خبرې دی. معجزانه طور صرف پیغمبر نه راځي. دا ووایه چې الله مې مدد وکړه، یا غیبي طور خدای بچ کړم. موږ خلک څه وایي؟ یاره جي بس د خدای یو معجزه وه، نو دا زر وایي که نه وایي؟ هلکه څنګه بچ شوې؟ یاره بس یو معجزه وه. نو ته پیغمبر یې؟ معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده، نو دا د اصطلاح نه ځان ساتئ. دا به نه وایي چې معجزانه اخبار کې به هم غټ سرخي به لګېدلي معجزانه طور پر بچ گئے. معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره، ما سوا د پیغمبر هغې ته کرامت ویلی شي، د الله مدد ورته ویلی شي. معجزانه لفظ به نه استعمالی. دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغې کارونو ته وایي چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي. نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده. سینه شلیږي، وینه ترې نه بیږي، او سینه بغیر ګنډلو بیا پیوس کېږي، او زړه انځلې کېږي. نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی، نبی علیه السلام وایي. او اوبه د زمزم استعمال شوي دي. علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې هم نشته. د حوض کوثر نه هم دا غوره دي. ولې که نورې اوبه د دې نه بهترې وې نو د نبی علیه السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره بیا هغه اوبه راوړی وې. چې سامان د جنت نه راوړي نو ابې راوړی وې که نه، د زمزم په اوبو یې ووینځه، او د زړه سر داسې پوټې غوندې لوتله وه، وی هغې یې لرې کړه، ویې غورځوله، او نبي علیه السلام ته یې اورئ، وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالې چې دا ترې لرې کړو، ختمه کړو. او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او د علم نه ډکه وه، هغه زما په دې سینه کې ورواړوله. ایمان او علم په سترګو نه ښکاري، دلته وجود نشته، خو عالم بالا کې دا ټول اعراض د دې عالم هلته وجودونه لري. لکه زمونږ مونځ به تللی کېږي، روژه به تللی کېږي، او زمونږ حج او ذکرونه به تللی کېږي. نو ته به یې ټول خو په هغه څیز کې راځي چې کوم شی مادي وي، دا څنګه تللی کېږي؟ نو څه جوابونه علما نور هم ورکوي، خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کېږي او نه په لاس کې نیولی کېږي، نه تیلی کې اچولی شي، دې له به وجودونه وي په هغې عالم کې، هغه شکلونه به یې راوالي، په تله کې به یې واچوي. نو ایمان او علم هم یو شکل لري. لکه حدیث کې پاک کې راځي وي ما له پی وسکل، او چې کوم رانه زیاتي شوه مې حضرت عمر له ورکړل. نو صحابه ته تپوس کې د الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وایي دا علم دی. ګوره علم یې د پیو په شکل نبي علیه السلام ولید. یا د قیامت پر ورځ ګډ به راولي، یحیی علیه السلام له به چاړه ورکوي، به حلال کړي، او الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو. نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدلی شو. وی زما رګونه پې ډک شو، او یو مهر ورسره و زما په دې زړه د پاسه یې ولګاو، او بیا یې پې لاس راښکه، سینه مې بنده شوه. وی یو غیبي تله راله. دا حدیث هم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی، ګڼ سندونه یې وله راوړی دی. دا یې ثابت کړی. غیبي تله راله، نو یې یو چابلي کې ودرولم، او بل چابلي کې بل سړی ودرول. نو بیا کسان غیبی راتل هغه زیاتول،
اخوا لس شو دی خوازه شم نو بیا زه درون شم اخوا شل شو دی خوازه شم بیا درون شم اخوا ته لس بزیاتول اخوا سل شو دی بل طرف ته زه شم زه پې درون شم نو دا یو فرشته دی بل ته وایي چې بس مې تله که دا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته دی به په هغې درون شي او دی به پې وزندار شي دی نبی علیه السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه ښودنه خبره مې دې پورې کوله رونو چې جبریل علیه السلام د دې کارونو نه فارغ شو نو نبی علیه السلام ته وفرمایه وویې چې اقرأ ولوله لوله څه ولوله نو بعض علما یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې ورته دا آیتونه راوړل دا 5 آیتونه او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه په هغې کې ورته وي اقرأ ولوله نو جواب اسان شو ما انا بقارئ بخاری کې راځي ما چې زه خو لوستونکی نه د خو امي ما خو نه سکول ویلی دی نه مې کالج کې سبق ویلی دی نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې خو دا روایت یو کوټې کمزوری دی مضبوطه خبره دا ده چې جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لوله چې زه درته کوم څه ویم دا ما سره لوله نو نبی علیه السلام وتی ما انا بقارئ نو دلته اوس زموږ طالبان سوال کوي چې نبی علیه السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی نو دی ولې لوستل نشي کولی لکه زه تا ته یم بچې ما سره لوله یا رور شابه ما سره لوله نو ته پښتون او زه راته پښتو ویم نو پښتو لوستل څه ګران خو نه ته خو یې ویلی شي نو نبی علیه السلام عربي و او فصیح بلیغ شخصیت دی او د ژبې نه هم خشته ښکلې مزیدار صفا ژبه لري نو چې جبریل علیه السلام ورته چې ما سره لوله نو نبی علیه السلام ولې وایي چې ما انا بقارئ نشم لوستلی دا ولې وایي وی دا په نبی علیه السلام هیبت راغی بعضې وخت په انسان هیبت راشي ولې دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتې دي مو لیدلې او سینه مبارک هم اوشلېدله او وزن هم پکې وشو او ناشنا خلق هم او جبریل علیه السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیه السلام دی نو په نبی علیه السلام هیبت راغلی دی د هغه هیبت د وجې نه لوستل نشي کولی او که ته وایې چې دی خو دغه وخت خدای نبوت ورکړ نو دا یره پې ولې راغله په پیغمبر یره ولې راځي نو یره د نبوت سره څه منافي شی نه دی دا راځي حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتې راغلي د لوط علیه السلام دا قوم د عذاب دپاره نو ابراهیم علیه السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبث ان جاء بعجل حنیز یو سخی ولا رویت کړ نو چې ویې کتل چې هغوی خو خوراک نه خوري هلکه دا څه غله ډاکوان چتنې نو ابراهیم علیه السلام اوجس فی زړه کې یره راغله نو قرآن شریف کې الله وی فلما ذهب عن ابراهیم الروع چې بیا فرشتو ورته وایي چې مونږ خو د الله فرشتې یو تاله د زوی زیری درکو او د لوط علیه السلام قوم هلاکو نو د ابراهیم علیه السلام نه یره لاړه نو یره خو په انسان راځي پیغمبر د ډېر لوی شخصیت دی د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري خو انسان خو دی که یره پې خامخا راځي غاښونه د نبی علیه السلام مبارک شهیدان شو یعنی زخمیان شو په احد کې تبه پې راځي ټوخې پې راځي بیماري پې راځي انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتي طور نو یره پې راغله یا بل ځای کې راځي چې موسی علیه السلام کوم وخت کې امسا وغورځونه نو هغې نه مار جوړ شو نو رستو شوتې نو الله ورته لا تخف مه یریږه انه لا یخاف لدی المرسلون زما په مخ کې پیغمبران ولې یریږي نو دا طبعی یره په انسان راځي دا د نبوت سره هېڅ قسمه منافات نه لري خامخا یره په نبي علیه السلام راغله نو ما اقرأ نشي ویلی نو حدیث کې راځي د بخاري چې جبریل علیه السلام ځان ته راته راغړوست فغتني ځان ته یې راته راغړستلم زور یې راله راکړ نو بیا وایي اقرأ لوله اوس چېرته لوستی شي مخکې خو صرف د ملاقات یره وه اوس خو پکې زور راغی جبریل علیه السلام ملک د فرشته ده هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیه السلام په وجود کې وردن نه کوي وی اقرأ بیا وی ما انا بقارئ اوس چېرته لوستی شم نو دوباره بیا زور ورکړه بیا وی اقرأ وی نشم لوستلی نو درې باره بیا ولا زور ورکړه درې زورونه یې ولا ورکړل نو بیا ورته اقرأ بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم خرونو دا زور یې ولې ورکو
د زور سره جبریل علیه السلام کوشش کوي چې ما له خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبي علیه السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه ښیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختمه شي. یو سړی راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست. چې کېناست دا سړی نبي علیه السلام ته چې زه مسلمانېږم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده. وی صاحب یو ګناه ده د هغې نه ګورې نشم صبرېدی. مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی. ما له به په دې اسلام کې د زینه اجازت راکې. صحابه یې اوه وه اوف اوف دا څه کې د نبي علیه السلام په مخ کې دا خبرې کې. قسم د رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړی. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی صرف قصې نه دي. ټیک ته ځان هم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتو نه پکار دی چې موږ خبر شو. لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیماتو عمل وکړو زده کړو. هغه اسوه حسنه ده چې هغسې اخلاق ځان کې پیدا کړو. نو نبي علیه السلام مسکی شو وی رانږدې شه قرب چې رانږدې یې کړه نو بهترین انداز باندې اوس پوهیئ. وی تحبه لاختک وی دا بدعملي به خور له خوښه کې چې ستا خور سره یې څوک بدعملي وکړي. وی نه قربان فداک ابي و مور پلار مې درنه قربان نه به یې زه خپلې خور له خوښه کړم او نه به یې بل څوک خپلې خور له خوښه کړي. وی تحبه لامک مور له به دا ګناه خوښه کړي. وی نه الله رسوله قربان نه زه مور له خوښوم نه به یې بل څوک خوښه کړي. وی لور له به یې خوښه کړي ښځې له به خوښه کړي یو یو ورته شماري. وی د الله رسوله قربان نه به یې زه ښځې لور له خوښه کړم نه به یې بل څوک خوښه کړي. بس سړی پوه شو که چې زه دا بدعملي کوم نو چا سره به کومه. یا به د بل چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري یا به د چا ښځی. نو چې خپلې له نه خوښې نو بل له ولې خوښې. وی غلی شو. نبي علیه السلام څه چل وکړو په دې سینه باندې ورته لاس مبارک داسې راښ کړه او اللهم طهر قلبه خدای زړه والا پاک کړي دې سړي له واحسن فرجه او اندام هم والا پاک کړي. صحابي وایي چې د نبي علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذي شریف کې راځي چې د نبي علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. وی قسم د شهوت ختم وتښتېده او وی د دې نه پس داسې زما نه شهوت لاړ چې زما به خپلې بیبي ته د ضرورت هغه ډېر کم ضرورت پېښېده. پردو خلکو ته خو مې د سر نه د ګناه هغه توجه بلکل ختمه شوه. دا یوه شوه. دویم مثال دله در کوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلي نبي علیه السلام لیږه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې. نو دی یو لیږه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه کړه. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وایي وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی. وی چې په اس کېنم را پروزم. وی دلته راشه. نبي علیه السلام وله په شا لاس کېښو او دعا یې ورته وکړله او وی د نبي علیه السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې ما نه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نه یم پرېوتلی. دا دوه شو. دریم مثال به دله درکړم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وایي وی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین دا علاقې فتح شوې نو پیغمبر علیه السلام را روانو نو زمونږ د کلي په خوا کې دمه واچوله. دی د مکې سره خوا کې یو بانډه کې اوسېده. وی د مانځه وخت شو نو مؤذن لګیا دی بانګ وایي. نو زیم یو څو ماشومان نور دي مونږ د هغه بانګي پیښې کولې چې څنګه چغې وي هغسې چغې مو والې پیښې به هم کولې. وی نبي علیه السلام صحابو ته یې منډه کې دا ماشومان راونیسې. وی نور ته وتښتېدل او زه یې راټینګ کړم. وی چې څنګه یې بوتلم او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېنولم. وی ما ته وی شابه دا بانګ وایه چې پیښې دې کولی هغسې ووایه. نو دی وی دا د الفاظ دي. وی زما دغې وخته پورې د نبي علیه السلام او د بانګ نه ډېر لوی نفرت و. ډېر نفرت مې وی ما ته وی شابه وایه. وی شروع مې وکړه. وی یارېدم که مې نه کوله او مې نه وهي. شروع مې وکړه خو نفرت مې نو پیغمبر علیه السلام دا لاس راواغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښ کړ او د دې مخ نه لاندې لاړ زما دې سینې له دا لاس راورسو مبارک. وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس کړ او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ کړ. نو شهادتین په نبي علیه السلام دوه ځله وی. زمونږ د طالبانو ته ترجیع وی په اذان کې. یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دې په یو ځل وی دوباره په بیا وی. وی څنګه حال دی؟ وی صاحب بیا ایمان راته ښایه.
هغه ابو محذوره خدای مسلمان که نو د مکې مکرمې مؤذن یې مقرر که ویده د مکې مکرمې مؤذن مې ته مقرر دا بل شو. د دې ډېر زیات مثالونه دي، د دې تاثیرات وي، دا روحاني اثر او روحاني تاثیرات وي. نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ځان ته 3 ځله راته راغله باسي دې دپاره چې هغه د ملکیت سلاسه طاقت د نبی علیه السلام دی. ولې اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کېږي؟ نو چې بار بار کېږي نو هر وخت په ده داسې یره راځي نو قرآن شریف سره به څه کوي؟ دا خو وحی ده. نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردننه کو. زمونږ بعضې علما دي هغې یې اوږد 3 نسبتونه دلته ذکر کوي، نسبت انعکاسي، نسبت القایی او اتحادی وغیره، خو هغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه ویم. دا 3 زورونه نبی علیه السلام ورکوته وي اقرا. ګوره ورونو لومبې قرآن شریف دا 15 آیتونه دي. در حقیقته لږ به یو فوټې دلته سوچ کوو، 15 آیتونه دي، 4 علمونه دي. ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کېږي. ظاهر کې خو موږ ته 15 آیتونه ښکاري. یو زمونږ پښتانه چې ورته ناظره وایي، نبی علیه السلام ته وایي اقرأ ما سره لوله، نبی علیه السلام ورسره لولي. مونږ دا ماشومانو ته چې سبق ښایو نو مونږ ورته څه وایو؟ ناظره ورته وایو، چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې مو ورته پخوینده وایي، پخوینده وایه، په ناظره وایه. دا ناظره شوه، د قرآن لوستل دا یوه شو. دویم وایي ما سره وایه. ما درته ویلو چې راجح روایت دا دی، ما سره وایه چې زه ویم نو حفظ په یادو ورته یادی، کاغذ یې ورنکه چې دا ځان سره کور ته یو سو د دې نه وایه. حفظ ته ثابت شو. او نبی علیه السلام ته به همدقسې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیه السلام تلاوت که نو یادېده به ورته. دریم عقایدو ته اشارت شو، اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق. ګوره لومبې آیت الذي خلق، دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی. دا د عقیدې لومبې باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي، په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي. چې کوم ذات د نیست نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي، نو تا کې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت دنه الله جوړولی شي. او خدای پاک وکړه. زم دا غار حرا ولې خدای منتخب کړه؟ دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي، نه لوی مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي. که لوی مدرسه لوی بلډینګ لوی دارالعلوم او لنګر او هاسټل وغیره هر څه پکې وي ډوډۍ نو ټیک ته فایده به ډېره زیاته وي. خو که یو سړی وایي زه دین بل ته رسول غواړم او دی په یو شال ځای کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړ او په یو شال جومات کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړ نو رب العالمین به د ده نه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي. ګوره غار حرا کې د انتخاب شو او لومبۍ خبره عقیده ده، بنیاد د انسان د عمل عقیده ده. ګوره که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. الذي خلق او مفعول به نشته، را طالبان پې پوهېږي دې نه وروسته یو مفعول غواړي. الذي خلق دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل، یا خلق الارض مکې پیدا کړه، یا خلق الانسان انسان پیدا کړه. دې کې تعمیم ته اشارت ته چې د ټول مخلوق خالق څوک دی؟ رب العالمین. نو چې دومره لوی ذات دی اده سره او د هغه نوم بسم ربک د مدد دپاره د بیر استعانت دپاره ده. د الله د نوم مدد ځان سره واخله چې کوم ذات د کائناتو خالق دی، تا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کولی شي. ربکه کې دویم عقیدې ته اشارت شو چې عقیده به دې دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک دی؟ الله دی. رب د مربي په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول، لکه نطفه ده د هغې نه د مور په ګېډه کې خشته ښکلی انسان جوړ کړ او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم دی ته کمال ته ورسو. دې ذات ته څه ویلې کېږي؟ رب ورته وایي. هر یو څیز د لاول پوټې وي تدریجا رو 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 په قلار قلارې کمال ته ورسوي. دې زمیندار ته مجازي رب وایي، ځکه چې تیغه روځي نو کله سر اچوي، کله خاختراشي کوي او کله دارو درمل نو هغه بوټې کمال ته ورسېږي. دا مجازي دی، په حقیقت کې دا کارونه الله کوي، دی یو ظاهري سبب. نو رب څه معنا؟ تاکې تدریجا د لوستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت زه پیدا کوم، رب نیمه. او دریمه خبره شوه بسم ربک الذي خلق الانسان من علق.
دا عجیبه دلیل دی. انسان یې د وینې د یو لوتړی نه پیدا کړ، د مور په ګېډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی. یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې، هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکی دی راواغېشته او یو دیوال پورې دی ولګوله، دې ته ویلې کېږي. د دقه څیز نه الله یو ښایسته ښکلی انسان پیدا کړ. خلق الانسان، یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت، دا د دغه څیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وایي چې دا کولی شم. ګوره لوی عقیده ده، خالق شو، مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي، د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلي دي، دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې دننه، د ده وازګه جوړېږي، د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې، د ده ګرده جوړېږي، د ده جگر جوړېږي د مور په دې ګېډه کې، د ده کلمې جوړېږي د مور په ګېډه کې، د ده سرمن جوړېږي، دغې چربي هر څه جوړېږي. دا خو مختلف طاقتونه غواړي که نه، دا د څه نه جوړېږي؟ دا مختلف طاقتونه چې د مور د ګېډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو طریقه باندې وردننه کوي، دا او هر شی خپل ځای لري. نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چته په سر کې جوړ نه شو. دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا، دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چته هم په دې کونډو کې جوړ نه شو، دا پوز او سترګې چته هم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوصا دام چته هم په خوله کې جوړ نه شو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کوم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګېډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دا دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کوم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي، هلته به دې نوک جوړېږي. سرمن چې کوم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حقه ځای له رسي، نو هلته به دې سرمن جوړېږي. غوښه چې کوم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي، هلته به دې غوښه جوړېږي. جګر چې کوم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی، هلته به جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالونکی رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې ولا جوړ کړي، عقل ولا جوړ کړي، دماغ او نري نري رګونه بیا په دې مازغو کې، او په هغې کې د وینې چلن، نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته، او ستا زړه لګیا دی خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي. او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قیسې پیسې، دا چا پیدا کړلې؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم، نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم، بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کړم، استاد یې شومي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دته که زه دا هر څوک یم خو دی ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم، ګورې زه سخي یم ښه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي، زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو، علم بالقلم، اسباب به استعمالی. ما هم دله جبریل رالیږم، دې ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي، خو هغه زمانه کې که کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا لا څه شی دی، قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی. یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي، یو ظاهري سبب هغې ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي، او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. وی هغه فضل الله عليك عظیما، وی هغه شی تا ته نو معلوم او ما ده تاخه. یا ماشوم ته هدیناه النجدین، د ښې او د بدې لار ښودل. یا د غوا بچی پیدا شي دا څلور خپې چې اخلي، او د مور غولانځه هغه په خوله باندې لشي. دا طریقې دا هغه وهبي څیزونه دي. الله تعالی القا کوي په یو طریقه، دې ته وهبیات وایي. او یو کسبي دي، هغې کې اسباب له دخل وي، نو دواړه ورته دلته ښایي. علم بالقلم کې کسبي، د قلم ذریعه د واسطې په ذریعه چې کوم علم حاصلی، او ورپسې راځي علم الانسان ما لم یعلم، دا هغه وهبي څیزونه شو. نو عقیده هم شو پکې، او بل اخلاقیات هم ورته ښایي نبي علیه السلام ته چې اقرأ بسم ربک. اخلاقیاتو باب دا دی چې ګورې د الله نوم به ځان سره ملګری کې، بې د الله د نوم نه به یو کار هم نه کې. دلته زمونږ په علاقه کې یو کس ډېر زیات مالدار شوی،
د ګاډو کاروبار به یې کوو. ناګانه پرېوته، ګاډي م لاړل، کورونه م ختم شو او عاجز فقیر شو. نو مې د یو ډرایور نه تپوس وکړه، لکه مې دا سړی خو د ډېر زیات اوچت لاړ، جایدادونه م واخیستلی شو او ګاډي م شو او حیدرآباد او ځای په ځای بنګلې م شوې او یکدم لاړ پرېوت، د هر څه نه خلاص شو، د کری کور ته لاړ. ما ته یې ویل دا یو څیز خراب کړو. وی سوات کې م ګاډۍ واخیسته، شوروم کې نوې ګاډۍ م واخیسته. وی چې واخیسته نو ما چابي را واخیسته، دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه د خدای نوم واله او سټارټ یې کړه. وی ما ته وایي چې ښه د خدای نوم، زه هغه ګاډۍ علم چې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي. ما پې 5 روپۍ ورکړې. بس وی اقا زیات ساعت مې ټکا وخوړه. ملکان کې اکسیډنټ وشو چې واپس راتلو، زم زخمی شوم، ام زخمی شو او ګاډۍ چور چور شو، ختم. هغې نه پس زوال راغی، هر څه ختم شو. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع یا اجزم. هر کار چې هغه ستا محتم بشان کاري ابه د خدای د نوم نه شروع کې، بسم الله مو سره وی، نو دا به سر ته رسي. او که د خدای نوم دې ورسره وانغېږي سر ته به نه رسي. وروڼو د اسباب د چا په لاس کې دي؟ د الله. ته ویل ما تا خو اسباب استعمال کړل، لیکن اسباب د چا په لاس کې دي؟ او ستا د لاسونه د چا په طاقت کې دي؟ د الله. نو الله نه به مدد غواړئ. بسم ربک او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم، ته به هم ځان کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې. بهر کې دا څلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیه السلام ته ورکړي شو او رسول الله مبارک کور ته راغی. چې څنګه راغی او په خدیجې رضی الله عنها راننوت، نو یخني کېده، کور ته ننوت. وی زملوني، په ما څادر واچوئ. ډېر لوی زور پې راغی. قرآن حکیم کې ځان له زور دی. حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي، دا د وحی کاتب دی، وحی به یې لیکله. سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی. وی یو ځل وحی نازله شو، د نبی علیه السلام دارون مبارک زما درون د پاسه پروت و. وی زما دیرون له دونه زور ورکه کادت فخذي ان تردوا، چې قریب و چې زما دارون دې ټوټې کړی، ډېر علامات کړی. او حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به په اوښه سور او په څاروي ټینګېدی به نه شو، څاروي فوراً به کېناستې. او بیبي عایشه صدیقه فرمایي، بخاري شریف کې حدیث دی، ولقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. سخته یخنۍ کې چې به کله وحی نازلېدله، لکه جنوري او دسمبر میاشت، نو چې ما به د نبی علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل، نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، وی د دې تندینه به د خولو دا قطار لاندې را روان. او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت ته په بخاري شریف کې راځي، د جعراني په مقام د اعلی حضرت عمر ته وی یاره ما ته هغه ټیم به څنګه وښیي چې په نبي علیه السلام وحی راځي. وی پورېږه چې کله شروع شي درته به ویم. وی دی کې نبي علیه السلام نه چا د مسلې تپوس وکړه، وحی را شروع شوه. وی حضرت عمر ما ته وی راشه اعلی ورته ګوره. وی چې نبي علیه السلام نه وحی آثار لاړ او ما ورته کتل، وی سترګې تکې سرې سرې وې او رګونه له مخې پړسېدلي او وی غټې غټې ساګانې یې غېشتلې. نو دا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، د ثقيل یو خوا بله معنا د مشوره، یو دا چې نبي علیه السلام له به ډېر لوی زور ورته. نو دا لومبې وحی وه، نو ډېر لوی زور او هیبت په نبي علیه السلام راغی او کور ته راغی او بیا بیبي خدیجې رضی الله عنها ته یې په ما څادر واچوه. بهر کې فرونو دې نه باقي چې څه واقعات حالات دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم. خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبي علیه السلام د اورېدو په مقاصدو ځان پوه کړئ. یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کړو. موږ د دنیا د دې لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو. او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی، او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی، او علامه اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې. نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. پکار دی چې موږ د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړو. زموږ د ایمان او د اعمال دی د هغوی د برکت نه دي. او دا یاد ساتئ چې د چا عظمت په کې کینی که نه، نو هغه سره فطري نفسیاتي اثر دا دی چې هغه سره مینه محبت پیدا کېږي. نو مینه محبت به پیدا شي. او د مینې محبت مقصد اتباع د نبی علیه السلام د ګورې غټ مقصد دا دی چې جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هیر نه کي، یاد وساتي. او چې کوم قوم د خپل مشر زور تاریخ هیر کا، دا مړ قوم دی، مړ. انګریز زمونږ په دې وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستونه را دننه کړي دي چې زمونږ په نظام تعلیم کې کمه حصه چې پیغمبر مبارک له پکار ده او د هغه صحابو له پکار ده او شریعت له پکار ده، د هغې حصې نه یې زمونږ نظام تعلیم محروم پرېښی دی. زمونږ بچي به ښه لوی تعلیم به وکړي او ښه علم به حاصل کړي، خو چې کوم اسلامي تربیت دی د هغې نه به خلاص پاتې وي.
زموږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه د هغه خبره مې درته نه کړې وی مدینه منوره کې ناست وم یو وکیل دی د دې هزارې مانسیرې وی ما ته وی څه کې برخوردار مې چې د جامع کې سبق وی ما ته وی خلک اسمان ته وختل سپومې ته وختل او ته زړو پسې ګرځې وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته خېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم وی بیا ما ته وی چې برخورداره دا نبی علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تېر شوی دی مې چې تا ته دا پته نه لګي یاره ما خو پلانکي سکول کې او پلانکي سکول کې سبق ویلی دی هغه سکولونه هم هغه سکولونه چې د دې ګنداو خلکو سره تعلق دی میشن او دا فلانکې د خپل پیغمبر د تاریخ نه دی خبر او د هغه الفاظ ده ما ته اوس هم یاد دي وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی و چې په نبي علیه السلام نوټ ولیکئ نو هغه سوال داسې و چې د خنداو نو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوتی و او په اداري لیکلی شوی وي نو چا لیکلي په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دی چا لیکلي چې د میټرکه پورې تعلیم یې په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه ناخبر څومره لوی احسانات دي محسن انسانیت بلکې زه یو جمعه برته په دې بیان کوم چې نبی علیه السلام یوازې د انسان دپاره نه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین حیواناتو دپاره هم د رسول الله مبارک وجود رحمت و غلامان او وینځې او څه ورته ویلي کې کافر او حیوانات د ټولو دپاره یو بهترین نظام موږ ته پرېښی دی او ټول نظام کې رحم 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 نن خو دا زموږ د اغیار لګیا دی او چغې وایي او په اسلام باندې د دهشتګردۍ یو غټ لیبل یې د پاسه لګولی دی اسلام کې چې کوم مودت دی اسلام کې چې محبت دی انسان ته انسان ولې وایي انس د دې خپله ماده انس دی انس الفت ته ویلې کېږي یو بل سره الفت بساتې افسوس چې مونږ خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلی د اسلام غلط رخ که مونږ ته څوک پیش کړي نو مونږ وایي دا اسلام دی مونږ ته پته نه لګېږي نو اسلام نه ځان خبرول پکار دي د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي اسلامي تعلیمات نه ځان خبرول پکار دي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو رب العالمین موږ د نبي علیه السلام مبارک لږ مې وخت به در زیات واغېشته پروردګاره د هغې په تعلیماتو زموږ عمل نصیب کړې الله زموږ اسلامي اخوت نصیب کړې پروردګاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین د هغې عقاید اعمال اخلاق پروردګاره زموږ نصیب کړې او زموږ په دې معاشره کې د قرآن و سنت نظام راولي امن پکې راولي سنت سکون پکې راولي الله که څوک حاجتمند دي حاجتونه یې پوره کړي څوک مریضان دي ته والا شفا ورکړي څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي چاته څه پریشانۍ ټینشنونه یې هغه والا په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي الله ته زموږ نه راضي شي زموږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد یو سړی مړ شي او د هغه قاتلان ګڼي بالکل په یو کس باندې ګڼو کسانو لم قصاص ورکېدی شي یو حضرت عمر په زمانه کې داسې شوې وه کسان ګڼو نو وی دا خو سړی یو مړ دی او ته پې ګڼ کسان وجنې وی که ټول د صنعا خلک په دې قتل کې شریک هغې له به هم پې سزا ورکوم دا وظیفه دا به چې د بل دغه کې ته ووایم بېروزګار دی الله تعالی دې ولې د خیر روزګار ورکړي حضرت عمر فاروق هم د زوی متعلق چې کومه واقعه ده یا زنا والا چې سزا ورکړی شوې ده دا واقع ټیک نه ده حضرت عمر رضی الله عنه د دوی متعلق یو مشهوره واقع ده بعضې خلک یې ذکر کوي چې هغه له بیا کوړۍ ورکولې او دا شوه دا څه مضبوط سند سره ثابته خبره نه ده ښه دا مه بیانوئ